پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ او دغه خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو ملګرو، نن به په دې وانه وغږیږو چې څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر باندې یو یو اس بي فلش بند کړو، تر څو چې کله په هغه کې څوک هم یو اس بي فلش ورکوي نو یو اس بي فلش وانخلي یا له هغې نه څوک ونشي کولی ډیټا بل یو اس بي فلش یا نورو دغو ته ولېږي. اوس که موږ تاسې وګورو ما فلش ورکړه، دلته راغی ګوري پټان په نوم سند مې که دا دی ډیټا هم ورغله، خو که چېرته زه دا وباسم تاسې ګورئ چې نه راځي، نو موږ به نن په دې باندې راځو وغږېږو چې څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر باندې یو اس بي فلش بند کړو او بیا بیرته هغه ایله کړو. یو اس بي سټور ته دا د یو اس بي سټور په یو اس بي سټور باندې کلیک کوو. کله چې کلیک وکړه تاسې ګورئ چې دغه مینو دلته ایله شوه، په دې کې دا سټارټ باندې ډبل کلیک وکړئ. دلته ګورئ ویلو ډیټا چې دا 3 ده دا بدله کړئ 4 یې کړئ د بیلګې په طور اوکې کړئ او دا نور کلوز کړئ. اوس که زه چېرته یو اس بي د خپل کمپیوټر سره وصل کړم تاسې ګورئ چې اواز یې وکړه خو یو اس بي را نغله دلته داسې ګورئ. په همدې ډول که تاسې وګورئ هیډن ده که کومه ډیټا ورلېږئ دلته هم نه شو کېږي، خو که چېرته بیرته راشئ تیار په هماغه ځای باندې ولاړ دی، خو که چېرته مونږ تاسې وغواړو چې بیا د همدې ځای نه همدغه پروسیجر دویم ځلي ورته تکرار کړمه نو راشئ دلته ایچ کې لوکل ته دې کې سیسټم ته، سیسټم کې کرنټ کنټرول سیټ ته او کرنټ کنټرول سیټ کې سرویسز ته، سرویسز پسې بیا راشئ یو اس بي سټور هغه سټارټ باندې ډبل کلیک وکړئ، دا 4 بیرته 3 کوئ اوکې کوئ، له دې وروسته دا کلوز کوئ. خپل فلش مو چې کمپیوټر ته ورکړی هغه بیرته وباسئ دویم ځلي څه ګورئ چې دا ځل زموږ کمپیوټر فلش بیرته واخیسته او موږ کولی شو هغه ته ډیټا ولیږو او له هغه نه ډیټا کاپي کړو. ملګرو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. که چېرته زموږ د خپرونې په اړه کومه نیوکه غوښتنه یا وړاندیز لرئ له موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ تر څو موږ هغه په راتلونکو خپرونو کې په پام کې ونیسو او د هغې مطابق ستاسې د خوښې علمي موضوعات در وړاندې کړو. تر هغې